کس خو را روان دی یا الله ته پکې خیر واچي خدای پاک دا دې څه کوي اوف السلام علیکم رورا وعلیکم السلام څنګه روجان څنګه ښه خیر دی جی الحمدلله خیر دی تاسو څنګه یې ښه ستاسو دواګانې دي خیرونه دي دا کومې علاقې رورا زه خو دغه خوشا کلي یم که دغه سیرۍ چې ورته وایي ښه جي ښه چې ته مې په لومبي ځل ولیدې ملګري موږ هم د بره وطن نه راغلي یو ما هم په لومبي ځل ولیدلی یې زه د باجوړ نه راغلی یم جي نه مړه او پلار په نیکه دلته کې راغلي چې اسدی ته ښه ده که نه مړه بس خیر دی الحمدلله ښکلی وخت د الله تعالی را باندې ډېر غټ رقم دی بس شکر دی ملګريه ولې تا خو یې شونډک راواچوه ولې بس ملګري الله پاک په رنګارنګ امتحانونه چې په موږ باندې کوي ولې څه چل شوی دی مړه ته خو ښکلی ځوان یې کباړ هم راغونډی نه د خدای مسلمانه کباړي به ته کباړي به هغه پلار وي میلمه دومره غوسه نه کوي تاډو میلمه یې نه مړه او تاډو میلمه ډو یې نه نو د خدای مسلمان دا کباړ دی نو څه شی دی ته دا ګوره څه دي دا ګوره نو خو ټولې اوسپنې مسپنې دي اوسپنې دا اپیکس ګیر باکس را پکې نو بس دغه خو چل دی نو کباړ دی که نو اپیکس تا ته ولې دغه ښکاري چې اسکلی ښکاري ښه مړه ګډې وډې وې مړه 1000 روپۍ اوچت کا چاته وې چاته وې ولې پلار نوکر دی ما چې دا به زه در اوچتومه د خدای مسلمانه په دنیا کې ښه انسان هغه دی چې د بل په کار راشي زه دې اړو د چا په کار راځم نو والله چې ړه مې چاوده دی نن سبا چې کوم دی نو بس ړه مې مه لټوه خو په دې مې پوهه که مور پلار دې شته او که نه شته د خدای مسلمان د پېښور په هغه دماغه کې مې مور او پلار دواړه مړه شوي نه مړه خودکش وو ستا مور او پلار نه مړه خودکش پې شوی دی ښه شوی دی پې الله هغه خو به مړه شوي سته مړه به یې که نه مړه شوي دي او زه تقریبا د شپږو کالو چې زما مور او پلار مړه شوي مړه ښه ده که نه ښه ده چې ته خو ته غټ پاتې شوی که نه چې وړوکی وی بیا به دې څه کولې بیا به دې نه چوشني خوړلی و نه به دې د غوا پی خوړی و نه به دې د میخې د علي مېز ته به لیونی شوی وی بیا خفه په دې مه ملګریه چې نه مې د مور مینه ولیده او نه مې د پلار مینه ولیده خو زما یو تره دی ما له دومره مینه راکړې ده هلکه د تره څخه ګورې بیخي مینه مه کوه که زما منې بیخي ورسره ګورې قچې کوه سره نه کوم مینه ولې هسې مړه تره به درته په خوله یو څه ویو پړې درته بل څه ګورې ته که یې راغټ کړی وي نو څه دپاره به یې راغټ کړی کېدای شي څه پیدا یي ده نه مړه د خدای مسلمانه زما د پلار نیکه ځمکه هم نه وه چې هغې ته ناستي تره چې کوم دی که نه تره تري دا د مور او پلار نږدې رشته ده د خدای مسلمانه تره خو تري دا ته څه پته لګي ما د پلار په شانتې مینه راکړې ده هغه پخواني ترهګانو پیغمبر علیه السلام ته د خیال نه و چې خپل تره راغټ کړی و هغې ته د خیال نه و هغه مینې وي صلی الله علیه وسلم دا خبرې پرېږده ښه نوم دې څه ستا نوم څه چې ته زما د نوم تپوسونه کوې ولې ما له کارت جوړې ښه زما کارت مې شته کارت دې شته ډرایوینګ لایسنس مې هم شته هر څه دې شته زما نوم خو مجاهد دی اورېګتو ولې اورېګتو وایم زموږ د مشرانو هغه متل دی وایي د خونو مسرات چې کوم دي دا په انسان باندې پروزي نوم دې مجاهد دی او کارونه ټول هغه کې دا ما تر اوسه کباړي وي مجاهد د څه مجاهد دی مجاهد خو هغې ته وایي چې د الله په لاره کې جنګېږي ولې جنګېدلی زه هم جنګېدلی یم که نه ولې باسه مړه ولې جنګېدلی یم کوم ځای کې جنګېدلی زه یو پیره غازي هم پاتې شوی یم څنګه غازي پاتې شوی داسې غازي پاتې شوی مونږ لاړو جنګ له چې جنګ څنګه سټارټ شو ایسته ته زه راوتښتېدم زه پکې روغ پاتې شوم او هغه نور مړه شو ولې نو غازي نه شو مثلا د خدای مسلمانه غازي هغې ته نه وي چې ټول کافران مردار کړي او ته جمدې پاتې شي هغې ته غازي وي نو ما خو ګینې چې سړی پکې ژوندی پاتې شي بس هغه دغه یې نوزت ایسته بس ملګریه زما نو خپل نوم دی مغاز احمد او د مین نه ورته خلک قراقور وایي هلکه دا قراقور نوم خو بیخي لرې که ښه ما به په خوب کې یو غټه ډرامه لیدله زما پکې مامۍ او د هغه به قراقور په سر والله دومره به مې بدې شو لرې که مړه دا قراقور نور ځان ته اړو وایم سم نوم دی بس مغاز احمد به درته مغاز احمد وایه بس ټیک ته ځه او ستاسو خپل نوم دی زما مجاهد شاه نوم بس وروره زه مجاهد شاه راته نه ویم خفه کېږه نه ما په دې بس داسې کار دی که نه چې زه به درته شینه ویم ځکه سترګې دې شنې دي ملګري بس وایه مړه او که نه ملګرتیا کوو د نن نه بعد نه ملګرتیا خو در سره په یو قانون هم نه کومه
او کوتار چې شي قراقور یو کوم غاز احمدي یو پیر مې مرګرتیا کړو د صادق سره مې کړی دو د غون جهان نه را لړم موړ کړی دی اسی به راته ویل وای رور مې والله چاته به را پسې خپې واللې مړه د خدای مسلمانه د لاس په ګوتو کې برخي را دې خوښه څنګه پرخي ای سکه چک لګې ولې درد دې زړه ته دررسي که نو دا ټول یو شانتي دي دا خبره به نه کې چې د لاس په ګوتو کې پرخي دا خبره به نه کې ښځه مړه د خدای مسلمانه زمین د مشرانو غ متل دي بیمار خوړلی چې کوم دی هغه د پړي نه م یریږي خیر دی بس ته هغه سره دوکه کړی خو زه دوکه ولانې مړ هلکه مرګرتیا داسې په اسانه نه کېږي مړه هغه سره خو مرګرتیا ماف کړی ښه سړی دی والله چې ډېر نه سړی دی تا ته به ښه سړی ښکاري تاله به چې کوم دی نه څه خواږه درکړي ښځه دا پوه چې مور او پلار دې شته مور او پلار خو مې الله پاک راله سم کبان را کړي د خدای مسلمانه بیا د الله نه څه غواړې درځم او ستا د مور د لاس په پراټې او چیس خو نه زما مور یې ماله نه پخوي نو تاله به یې څنګه پاخه کړي ما ته وایي کار روزګار کوه زما د مور پلار د لاس پراټو ته به ته نه کښېنې زه م ورته ناست یم او چې ته م ورته کښېنې والله سته به لیوني شي تښتي به د دې کلي نه به وتښتي نه چې زه ستا دی د درشم نو ته به دومره سترګې پټې والله چې پټو مې ځان به اوږده کړمه که نه مه راځه ما کره زاړو تا سره مرګرتیا کومه نه مړه مرګرتیا نه څه نه سادېږي یو وار نسوارم دې نه سادېږي بس تا خوښه را پاڼ را په سر کړه پاڼ به در په سر کړم بس مرګرتیا نه کوې نو الله دې خوشحاله کړم ولاړم دې سلام ورګه خبره درته کوم ته دې لکې ودرېږه نه در په سر نن سبا به د چا سره مخه نه کوې نن سبا چې کوم دی ښه بدېږي همیش دپاره چې کوم دی نو ښه بد شوي دي ځکه مې د نه ده وګرځو ځان ته په خپله په سره وه چې ښه پرې وکړېږي احساس به دله درشي چې او انسان هم څه شی دی ښه پرېږده که نه د خدای مسلمانانو ظالمانه دا خو زما ستا ړومبي ملاقات و او په ړومبي ملاقات کې لته راکړه په ړومبي ملاقات کې به سړي ته ځان ښیې چې بس ایمان دې ورته معلوم شي او تا ته هم ایمان معلوم شي ای بچې زمین د مشرانو هغه متل دي وي سترګې غټې وي اوږدې وي ترې راتېر شوم پیالې ډکې وي پرتې وي ترې راتېر شوم او ما مغاز د بدو په بدل کې بد ونه کړل ګینې ښه ډېرې موقعې وي ترې راتېر شوم بچې زه د سره بد نه کوم تا ما سره بد وکړو خو زه د سره بد نه کوم مړه بس بل سړی به راشي ما ته پاڼ اوچت کړي کوم او همیش دپاره به دغه شانتې ملګرو سره بد کومه ما ته همیش دپاره د ملګرو نه بد سا شي ما خو تا ته ویل چې صادق ما سره ښه صادق و خو خپې بیا راله وایي ښځه به صحیح ده دا ځان ته یې په خپله په سره وه یاره دا هلک چې کوم دی ته خو ما ته چاته دماغي حالات خراب دي او زه مړ انشاءالله خو ژوند او خیر که نه زمین د مشرانو هغه متل وي غر په غر نه وځي انسان په انسان ورځي کله خو به بیا مخې له راشي که نه خو مور او پلار سره وله خبره کوم چې ده د دماغ علاج وکړي دا پڼ خو ما ځان ته هم په سرولی شو یا الله خیر شینا پلاره ولې داسې خفه ناست یې یو مشوره مې در سره کوله د څه مشوره زه وایم د خیره سره زموږ زوی زلمی شو او وی دغه جانې هغه لور نه ده د خیره سره راپېغله شوله زړه خو مې وایي چې د خپل کور انګور بیا کړمه ګوره د مجاهد مولي چېرته ځمکه او اسمان یو ځای شوي دي چېرته هغه او چېرته منګه هغه مالدار دي موږ خو غریبانانو طالب هغه څنګه رشته درکړي ځانه لګي مړې یا سړیه دا ته څه ګډې وډې خبرې کوې شکر دی لور ورکاره ده هر سړی به یې پوښتنه کوي موږ به هم لاړ شو تپوس پرې وکړو خوله به یې بوی کړو خولې بې نه کوي ګوره خولې بې نه کوي دونه سقا بې تیزي د خولې نه خوله به د چا هم نه بې کوئ تپوس یې وکړئ خیر د تپوس ښه شی ته غلې شه مړه لګې خو بس راټوپ پکې موږ به یو خبره کوو ته به پکې دا بل ته راځي لږ په قلاره لږ سړیتوب دله به څوک لور ورکوي ولې به نه غلې شه مړه ولې به نه ورکوي ولې به نه زما زوی شهزاده دی او بلکې ښایسته دی ښکلی ځوان دی په دې ټول کلي کې ما ته ته دغه شان شهزاده وښایه نه یو خبره درته کوم تا څومره تعلیم کړی دی ما خو تعلیم مسلمانه په هر یو کلاس کې به مې څلور او پنځه کاله تېرول ودې کته زما د زوی نرتوب او ستا چې به ویلی وایي ته مخکې ما نه نشي تللی
ته قابل وې پیل شه داسې دی د استاد ته به مخکې تلو یو خبره واوره یو خبر چې د چا د خور لور تپوس کوي لاول د تعلیم تپوس کوي بیا د کاروبار تپوس کوي نو ستا زوی خو ټوله ورځ ډانډه لقې ګرځي دله به څوک دا شکر وباسم چې الله تعالی لور نه درکړې که تعالی الله لور درکړې وه تا خو به چا خبره د دې ټول کلي تپوسونه کول چې راشه ته د څه کار کې راشه ته کوم ځای کې راشه ته سونه تعلیم کړه مړه غلې کښېنه لږ یا وي چې څنګه چې هغسې مې تم د کوټې سر ته وخېجه او زوی له اعلان ورکړه چې ما له لور راکړې آرام شکې دلې چې ستا دا خولي او د ده دا ټوپونه بې خبره درته کومه څنګه به نه راکوي والله چې په کور کې ولې د ټوپو اډه ساده کړم وایي تا ولې تا ته د خپل ځي نه دی معلوم دا څومره تورزی یو خبره درته کوم اوس په ځینو خلکو نه به لور خور په زور غواړي د دروازې مخې ته به ورته ډزې کړي کنه ته غلی شه مړه دا یو خبرې د کار وه کومه داسې وایي چې توپې او ډزې به ورته کړي یې سړیه ښه داسې چل دی که نه دې پرېږده هسې پرېږده مړې بېبې چپ شه که نه مړه کور د لاباد و که نه داسې چل دی چې خیر زه ورته به ورشو تپوس پرې وکړو تپوس خلک د باچا د لور هم کوي دا مې خوښه ده دا مې خوښه خو زه به نه ځمه ته به لاول ورشي د سړي پکې سویمه ده چې رشته ته پخه کړې نو زه به درسره دا جي خبره ده نه ته ماته دا ووایه یو منټ هغه پلار سره د خبره زه کوم پلار سره ستا سویمه ده خلک ښځو سره خبرې کېږي که نه پلارانو سره نو ته به سړو سره کښېنه زه به ښځو سره کښېنم ښه زمان یا ښه ماله به ښکلې جینۍ نه کوئ ښه چې دومره پوزئ او دومره خولئ او ماله چې په نمونو بدرنګه یې چې لاره کې ورته څوک ودرېږي نه چې خوښېږي د چا الله مې دې په منګي داسې کټورې نه سکور نه کړي زه ویمه چې په منګي زموږ کټورې نه سکورې چې دا خلک یې نندارې کوي زمانې نه بیا به ورته خلک په لاره کې ودرېږي او خلک به ورته بیا سترګې څوک خو دې ورته ودرېږي زما زویم نر دی نره والله چې دونه منډې دلتې وامه چې ته به زما دوړې وینې یاره دوړې خو دې ما اوس هم لیدلې دي ټک کار نه کوي دوړې صرف د شکور نه وباسي د ډوډۍ نه غلی کښېنه زما چې روټۍ پیغور نه مه ورکو دا خپل ځان د نه هېر دی نری کندې یا ښځې یو خو هر وخت چې ټک او ټک جوړ کړي د زوی مخکې به ګورې ما سره سمې خبرې کوې پاسه ته سک ماته ناست هسې پاسه کښېنه زویه پاسه دا چلو کې که نه زه به لاړ شم بار د ما مزدورۍ کار دی زه به پټي ته لاړ شم او تاسو مور او زوی ښه خولې ورکړې تاسې چې د عمل په بله راواړه زما د زوی نه ته سوځې راجي دا درته وایم دا درته وایم چې هغه یوې میخې ته دې پیمپر واچوه خېټه خرابه ده یو شان بیږي زه هغې خو جل نشم صفا کولی بیبي یو شان جوړولي خپل کار دی زویه زړه مچوه ځان له بیبي بار بار ورته وایه چې ما له ښځه وکړي زه م ښکلی شوی یم سبا به کونډ شم لکه پیغله به شم که څه ورته غلی کښېنه مړه زویه ته به کله هوښیارېږې دا راته ووایه ولې هوښیارتوب نور څنګه بیبي څومره کارونه مې دله وکړل لوښي مې هم دله وینځله و جامې مې هم دله وینځلې داسې به چې الله پاک زما په ځای یو لور درکړی وی نو ښه ده چې لور الله نه ده راکړې ولې ته جوړ په ما هم تنګ یو بیا به خپلې لور هم تنګوې مړه غلی کښېنه داسې خبرې څوک نه کوي کوم بیا دا خو په جات کې پلار دې چېرته لاړو دې پلار پسې دې لږ ډون ساته زما خو پې لږ شک دی د څه شي ته څه وایې چې څوک پې خوښ کړي والله که نه دا زما د داجي خو د سټو د مخ پته نه لګي د سټو د مخ دې پته نه لګي اوس هم یې خلک یې خوښوي دې ګیره نه ساتي لږ ورپسې ډون ساته زه پسې ورځم ورته وایم دا ګیره پرېږده مړه هسې سره ښکاري دغه شانتې ورته وایې زه را زلمې شومه ورته وایم پرون مې ورته ویلې ما زه پیغل شوی یم مړه نه که نه ورته یې را زلمې شوم که نه نه مړې نو خبرې کله زده کړې ولې جینۍ چې شي پیغله شي نو سړی پیغل نه شي جینۍ را پیغله شي او هلک ځوان شي زلمې شي سر خوړلي ته به د عقل کله زده کړې زده به کومه خیر دی بیبي عقل د واده سره زده کېږي چې واده راله وکړئ ته بیا ګوره که نه چې زما څومره عقل دی لږ په شیمپو باندې لږ دا ویښته میخته لږ وینځه چې دا خسته زلپان داسې اړې اړې هلته سره پراته دي پرون مې په سر پوینځلی و غونډه سرمن مې سوځېدله بیبي ته زما نه څه خبرې شیمپو تاسو راوړئ نو کې در باندې لږې مینې شي چې دې کور ته یو نه دوه نه چې زه یم چې څلور پنځه جینکۍ درله وکړمه ښه ته ته لکه ماله د ښځو پارم کولاوې مړې زه ښځې مزې نه کوم یو جینۍ راله وکړئ او هغه هم راله ښکلې مه کوئ بدرنګه راله وکړئ ښه بیبي غلې کښېنه
ولې غلی کېنه لګیا به یم او دقه شانتې به ګډ وډ رتېږم را ډرتېږم ځه ورشه لږ پلار پسې دې ورشه او لږ وګوره دغه تېر ځل میخه خرڅه کړې وه چې هغه روپۍ په چا باندې ولګول ته لږ ورشه ورپسې پټ پټ زه به پسې اوس لاړ شم بیبي داسې لاړ شه که نه چپړې مې دې خوا دي چا به لاړ شه سي زه ورځم او کوڅې ویلی ویم بیبي راته ویل چې کنځلې ما ورته ما یادوه که نه سر خوړلي یا ته به د عقل کله زده کې ورته وایم بیبي راته ویل چې کنځلې ورته وکړه کنځلې ورته کوم کنځلې سر خوړلي یو خو دې راله پلار دماغ وخوړه او یو راله ته داجي خبره مې ورته کوله څه چل دی بیا دوه شیشې دوه پکې به دې راوړی وې لګولي به دې سره د څه نه د څه نه به دې سر نه به دې لګولي چې چمه کوي ته به یې شمسي ده مسلمانه لږ خو دې دا پکول ډکه نه داسې بیړي د چا په شک ګرمي مې شوې ده دا مې سموله بیا سله را منډه دې کړه چې خبرې کې نو بس هغه د مشرانو خبره غول دوړې نه مړه داجي بیبي راولېږلم وی سله پلار به دې ستړی شوی ورشه وی دمه وله ورکړه وکړه شابه کار والله زه ټکم نشم کولی ماله چل نه راځي نو او واده راله نه کوئ کارونه به ښه ډبل واده د لو کمه ولې خود به کوئ دا سټابري مې کرلې ده چې دا سټابري د خیره وشي ګوره کم از کم 2 جیره به ځمکه مې کرلې ده چې دا د خیره وشي میوه دانه وکړي دا سنبال کم د هغې نه پس به بیا ستا د واده ګورو یاره پرېږده داجي اول به واده وکړو وروسته به فصل خورو که نه وروسته به بیا مزم کوي چې ما ښځه او خاوند ناست یو سټابري خورو څونه خوند به کوي چې سټابري ختمه شي زه به له بیا څه راوړم ځه کدوان به وله راوړم مړه لږ سوچ خو کوه که خدای بې انصافه د زمیندار فصل تکاتي چې فصل وشي بیا به دله ښځه کومه زما خیال د خلکو ورته ښځې جوړې بس هسې ساتلي او به تاله بیا فی سبیل الله درکړي او تا به ورته ګازرې او مولې دري هغه به خوري او وخت به تېرېږي نو خلکو ښځې ساتلي دې دپاره چې څوک بیا تپوس وکړي چې د چا ستا په شان پلاران نو والله بچي به هم بیا سبا له بوډاګانې خلک تپوس وکړي نو خیر دی موږ به ښه شو بیا به راشو چې ستا په شان بچي څوک راوړي نو زه به ټول عمر همدقسې لګیام او خپله خواري مزدوري به کوم او ته به راته لوړغی کله به یو پوله کچ کې او کله به بله پوله کچ کې ته د ځانه سړی جوړ کړه څه وګټه ما ته وښایه نو زه به تله بیا واده چې کله مړ شوی نه یې که نه والله که څه له ګوتې مړ وړم اوس زه وایم که ته کټ ته پرېوتې بیا دې کټ نه نیسي بیا دې نه راپرېږدي چې څومره خوځې دومره به ټیکې یو خبره سټیم نه به دې برابري سټیم نه زما اوس هم شکر دی براده پخوانۍ سړی پخوانۍ مټې به دي اوسني هلکان صرف چې دی نو قولنګي چرګان دي هغه د بازاري چرګوټي دي په ارامي خو چې پاتې ټوس بیا پراتي زه کار کوم که تا باندې دا وګوره دا پلاستیک خورول غواړي دا یې نوچتول غواړي دا مې ګوره خور که دا په ځان لکس دا څونه ملک مې خور که دا مې په ځان دا پلاستیک یې وجه او ته کله خان یو خواځې او کله بله او واده رالو کې واده دله پس وکړم ماړه داجي نو تا کې مې هم دا کار نه دی خوښه هلته کوټې راساسي هغه نه پټې په هغې پلسټک نه اچې او دې خوا چې د کومه دی نو په غونډ پټي د پلسټک خور کړی دی لږ شانتې د دې کټانه دې هم لږ شانتې دغه بازار باندې کې ګورې ښه بیا دله سوکړه کم راوړم دلته نو غول خوري پلاستیک په دې د چنې دپاره اچوم دا راسسي نه کوټې راسسي چې کوټې راسسي هغه خیر دی خو چې زما نه فصل ونشي خراب نه شي بیبي ته به وایم هملته دونه جوق جوق واره بولا جو نو غلطه کې ګوره مجاړه زما مشر زوی خو یو خبره درته کوم ته غلطې خبرې کې پلار ته سوکټا وایي دا خو زه اوس خدای ګنجې کړې دې ته زه اوس کټا څنګه نه ویم زه مړه والله پیمانې وایه دې ته به زه کټا څنګه نه ویم خدای دې تباه که دا خلکو پلاران چې کټاګان هغه ته به کټا وایي نو څه به ورته وایي هغه ته به بابا ماما دا نومونه د څه لپاره خلک دي اوس په پلار ته کټا وایي نیوی متزا دغسې عقل زده که چې عقل دې زده که خبرې دې سمې کړې ګرځېدل دې سم کړه د یو په ځای د 4 ښځې کوم نه مړه خبرې به څنګه سم ملکه سړي ته به باجا ویم او ښځې ته به باجي ویم یاره په اوتو بوتو سره ګورې بیا کار روزګار وکړه
سړی په کار ښکاري او ته به تیاره خورې نو دا دې پلار کوي زه یې کوم نه نو کوه که نه زه به یې خورم څومره ښه ښکارې خلک وایي زلمی زوی ناست دی او پلار یې لګیا هی په زلمو د تنورو ډک شي نن سبا زمانې په زمان چې دي دا به دقسې تیاره خوري پلاران به یې ولګټي ګوره زویه مرګ پته نه لګي کېدي چې سبا د نه مړ شم دا هر څه ستا دي ګوره بچې ته وګټه دې پټي کې محنت وکړه بار مزدوري وکړه پیسه ماته لاس کې کېده دا به څو روپیو کې دا جیسې ستا په اندازه کومه دا چا کم دي دا پټې کې دا هر څه دا فصل درته یادوم دا فصل دا د لکونو روپو دی دا به هر هفته شوکې دا ته وایي سټابري دا به د خیره دونه سټابري کوي به بیا بازار ته وړو منډۍ ته دوا کوو چې ګلی یې ونه وي نو انشاءالله دې کې د واده کوم که نه دا به صحیح ده دا به لکونه روپۍ کوي او تا وویل چې زه به سبا مرم نن مړ شه چې دا غون دولت ماته پاتې شي نو زه نو دوست تا ونه ویلله ته قسم وخوره چې تا ونه ویل چې سبا به مرم تا ونه ویل نو ته زما د مرګ انتظار کوې اوسني زامن هم داسې کوي چې خدایه پلار به مې کله مري چې زه په جایداد باندې تیلې ورورته کړم او خرڅ یې کړم او زویه ما ته پته ده مجاهده ما ته پته ده زویه زما جنازه به داسې روانوي او تا به دې ټول جایداد ته تیلې والي او دا به دې ختم منم دی ښه منم دی همدقه شانتې به کېږي ګینوي بینې زه ورځم هغه بیبي به سوکړک تیار کړی په منډه یې دله راوړم یم غوړوی مه یم د زړه مسله ده ورته ټیک ده که نه داسې ده ما داسې ده که ګزار دی وکړو بیبي ته بیا بیا وایم یم زه د خوا لاډوزم نو یم دا پلتې شي ګزار په ما د املا ته د شیطانې ورته کوم شیطانې دې خوا راشه ته پرېږده ته پرېږده ته دې خوا راشه دا پرېږده اوزه خدای دې ووه خدایه نو دا پوزه مې ته شو کوله چې څه بویه یې نه